د ابراهیم علیه السلام قصې ته چې د دې کور آبادي چې دی او دیوالونه د الله د کور دا راوچت کړي چا وو د ابراهیم علیه السلام. الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته د کور ځای ښوولی و. دلته نښې نښانې وي خو هغه پټې شوي وي، نښې نښانې وي خو هغه پټې شوي. رب العزت ابراهیم علیه السلام ته هغه نښې نښانې وښوي او په هغې باندې هغه کور راوچت کړو. او په بعضو آثارو کې داسې راځي ارسل الله سبحانه ریحا، الله رب العزت یو تیزه سیلۍ راولېږله، هغه سیلۍ هغه ځای ټول پاک کو او ښکاره شو په هغې کې هغه نښې چې هغه د الله د کور وي، هغه نښې پکې ټولې څه شوې هغه راښکاره شوې. نو الله ورته وایي اوس په دې باندې له پاسه آبادي وپرېچوه. په بعضو آثارو کې داسې راځي چې الله رب العزت سورې راولېږي، وریځې راولېږلې، عفوا الله وریځې راولېږلې. نو دا وریځې بالکل په دقه ځي باندې له پاسه ودرېدې په کوم ځای کې چې د الله کور دی. نو الله رب العزت ورته بیا وی دا ځای دی. نو ابراهیم علیه السلام ته امر وشو سره د هغه د زوی اسماعیل علیه السلام چې تاسو دواړه دا کار وکړئ. د لوی خدمت د الله د کور د هغوی کړی، پلار او زوی دواړه لګي او د الله د دین په خدمت کې. د الله د دین خدمت کول د شرف او عزت دی، او عزت د دنیا او د آخرت دی. ابراهیم علیه السلام سره د زوی هغه لګیا د الله د کور خدمت کوي. نو کله چې دوی دا کور جوړ کړو الله رب العزت بیا ابراهیم علیه السلام ته ووایي اوس خلکو ته اعلان وکړه چې حج له راسي. هغه ووایي یا رب، یو روایت کې راځي هغه وایي چې یا رب او زما اواز به هغوی ته څه ورسي، ته ماته خلکو ته. نو زه به د دې ځای نه څو خلکو ته اواز وکړم، مکه شړه پرته ده. وی الله ورته وایي چې اذنوا علی البلاغ، ابراهیم ته اعلان وکړه رسول به ما دي. نو هغه په هغه کاڼي باندې ودرېد، په کوم کاڼي باندې چې به هغه د دیوالې وو په هغه کاڼي باندې ودرېدو او اعلان یې وکړو الله طرف نه. بعضې روایتونو کې راځي چې مکه کې چې کوم مشهور غر دی ابو قبیس په هغې باندې له پاسه ودرېدلی، او بعض وایي چې د صفا دا غر نه دی، صفا مروه دا دو مشهور غرونه چې دي دې کې د صفا په غر باندې ولاړو او اواز یې وکړو ایها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. ای خلکو الله په تاسو باندې حج لازم کړی دی نو حج کوئ. وی الله رب العزت چیرې دا غرونه ورته کته کړي وي چې د اواز هر ځای ته ورسي، او داسې الله هغه اواز ورسو داسې چې دا خلک جوق در جوق او ډلې رواني، داسې سړی ورته حیران شي چې دا مخلوق د الله هلته ویني. نو دا هغه اعلان دی چې ابراهیم علیه السلام کړی و په امر د چا؟ په امر د الله. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، او کله چې ځای ورکو موږ ابراهیم علیه السلام ته په ځای د بیت الله کې الله ورته ځای وښو، نښې ورته وښوي چې دلته به ته کور جوړې. او راجح دا ده والله اعلم چې کعبه د مخکې نه وه، ابراهیم علیه السلام وله دیوالونه راوچت کړي دي، بنیادونه یې راوچت کړي دي. او دلیل په هغې دا دی چې ابراهیم علیه السلام کله د خپله بیبي پرېښود د سارا سره د هاجره سره د اسماعیل علیه السلام، نو هغه دا ووایي چې ما خپل بچي پرېښودي دي بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم، یا الله ستا د کور خوا کې مې پرېښودي، نو کور خو لا جوړ شوی نه دی. دلته نښې وي. او بل دا چې په ډېرو تاریخونو کې راځي چې د پخواني پیغمبران چې کوم د ابراهیم علیه السلام نه مخکې هغوی راغلي دي، باقاعده طوافونه یې کړي دي، د الله عبادت یې دلته کړی. او جبریل علیه السلام چې کله راغی او بیبي هاجرې له تسلي ورکوله، نو هغې ته ووایي مه هېرېږه، دلته د الله کور دی، جوړی به دا ماشوم.
نو معنی دا دلیل دی چې کور د مخکې نه و خو دومره دی چې هغه نښې نښانې وي کمزوري ورکې شوې وي الله رب العزت را تازه کړي ابراهیم علیه السلام ته هغه بې بیا آبادي جوړه کړه الله ورته دا هم وویل الله تشرک بي شیئا چې شریک مه جوړوه ما سره څه شی وطهر بیتي او پاک ساته کور زما للطائفین د پاره د طواف کوونکو والقائمین او د ودریدونکو والركع السجود او رکوع کوونکو او سجده کوونکو زما کور پاک ساته زما کور پاک ساته د شرک نه دا پکې مرال او زما کور پاک ساته یعنی حسي پاکوالی صفایي کول دا امر چاته دی ابراهیم علیه السلام ته دی د هغه زوی ته دی اسماعیل علیه السلام کور زما پاک که د چا دپاره د طواف کوونکو دپاره د ودریدونکو دپاره د سجده کوونکو دپاره رکوع کوونکو دپاره که چېرته حرم ته لاړې که نه نظر وچورلوه نو خلک به درته دقه څلورو کې ښکاري یا به طواف کوي یا به ولاړي عبادت به کوي یا به سجده یا به رکوع خو د الله عبادت یې هلته سبحان الله داسې روحانیت دی هلته چې بل څه کېږي نه هلته دې خبرې ته ما سوچ کړی دی څو بیرې هلته بل څه کار نه کېږي الا دا چې دا کوم خلک هلته اوسېږي او هغه د حرم نه لږ لرې دي خپلې مزدوریانې ورسه کوي جدا خبره خو که حرم ته لاړې عبادت له که نه نو نور څه پکې نه کېږي خو د یو منځه نه به راوځي او بل له به ورځي د یې نه به راوځي او بل له به ورځي هغه ځای جوړ د الله د بندګۍ دپاره دی داسې کور ابراهیم علیه السلام جوړ